أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. سورة بقرہ 54 نمبر آیات تے. موسیٰ علیہ السلام کہ کوہ طور تا دا اللہ راز للاڑ دا تورات اغشتلو دا پارا سلویخ شپیرو دے وعدہ اشلا دغه سلویخ شپوردو کی سامری دسرو زر یو سخی جوڑ کو او اغه سخیتا پخلکی د جبرائیل علیہ السلام د اس د قدم خور ورواچولا ناغسخی آواز شروع کو. دا دسرو زرسخی د فرعونیانو نا غستلی شوی کالونا جوڑ شویو. دغه کالی د کافرانو حرام مالو او سامری دا خلق طویلو چې دا حرام مال دی را غونډه کې چې اور کې واچو اور په بلکو نو دا یو حرام او نجس مالو او بل وخت د جبرائیل د اس د قدم خورا یو پاک خورا وا یو خوا ډیر پاک سیز او بل اړخته یو پلیت سیز دا دواړه چې یوځای شي یو عجیبه کرشمت نه جوړه شي. انتہائی پاک خورا او بل اړخته انتہائی نجس سیز چې دواړه یوځای شي نو یو عجیبه کرشمه جوړه شوله او د سخي اواز شروع کړ. نو د سخي اواز کې څه خبرې نه وي چې څوک پې پوهېدل چې دا څه وایي. د سخي اواز خو بام کوي نو دغه وخت کې سامری د قوم ته چغه کړله و هذا الهکم و اله موسی راشه دا ستاسو هم خدای دی او د موسی علیه السلام هم خدای دی. د موسی علیه السلام نه دا ایر شوی دی دلته پاتې رو دی ولا کوه تور ته تللی راځئ د دې سخي عبادت شروع کړئ. نو خلکو د سخي عبادت شروع کړ. قوم درې ډلې شو. یو ډله داسې وه چې هغوی بالکل د سخي عبادت ونه کړ وی دا خدای نه دی او قوم یې د سخي د عبادت نه منې کو منې شه دا کار مه کوئ دا خدای نه دی په خپل یې د سخي عبادت نه کو او نور خلک یې د سخي د عبادت کولو نه منې کول. دا نیکان خلک وو پکې. او یو ډله وه چې هغوی د سخي عبادت فوراً شروع کوي دا خدای دی او موږ بیا عبادت کوو. او یو ډله دا وه چې هغوی په خپله خو د سخي عبادت نه کوو خو نور یې نه منې کول غیر جانبدار پاتې شو. په خپله یې د سخي عبادت نه کوو خو نور خلک یې د سخي د عبادت نه نه منې کول. نو
موسی علیہ السلام چې د کوه تور نه واپس راغی او دا قوم یې ولیدو چې ګمراهان شو ټول مرتد شو نو قوم له زورونه ورکړه پوه یې کړل وی دا کار ولې وکړو نو د موسی علیہ السلام د خبرو اثر په دې قوم وو بس راله وی توبه وباسو نه یو پوه شوي معافي غواړو نو موسی علیہ السلام الله پاک ته سوال وکړ چې قوم وایي چې بس موږ نه غلطي وشوله عاجز یو بنده یو بس معافي غواړو نو الله پاک حکم وکړ وی د دوی توبه به داسې وي چې دوی به ځانونه قتلوي نو هلې به توبه قبلیږي نو کومو خلکو چې د سخي عبادت کړو هغه مقتول قتل شو او چا چې خپله د سخي عبادت نو کړی او نورې نه منې کولی هغوی له دا سزا ورکړه شو چې دا ستاسو خپل قوم دی په خپل لاس یې قتل کوي د هغوی توبه دا شوله چې تا خو د سخي عبادت نه دی کړی نه کافر شوی مرتد شوی نه خو تا دوی ولې نه منې کولی نو د دې سزا ده چې ته توروالو دوی قتل کا نو خپل خپلوان رشته دار او خپل قوم وجل دا ګران کار دی هغوی له دا سزا ورکړه او چا چې خپله د سخي عبادت نه و کړی او نور یې منې کول نو د هغوی د توبې ضرورت نه و نو د دې قتل او د دې توبې نه هغوی مستثنا او نور دا دوه ډلې څوک قاتل شو څوک مقتول اوس دې کې سوال راغی چې ګناه یې وکړله نو دا د قتل پکې څه ضرورت پیښ شو او بس په خولې به یې ویلو چې یا الله بنده معجز یم او نیم پیښ شوی ما معاف کړه توبه وباسمه نو د قتل پکې څه ضرورت و نو زمونږ په شریعت کې هم داسې مسئلې شته چې ستا توبه به هلې قبلیږي چې قتل شي لکه یو سړی دی او شادی شده دی او زنا ترې شوې ده او په ده کې ثابت شو او دی وی زه توبه وباسم نو شادی شده زناکار د پاره په شریعت کې سزا دا ده چې دی خو به توبه وباسي خو دی به سنګسارولی شي نو په دې سنګسارولو کې دی مري نو د توبې پوروالی به د هلې وي چې ته ځانم مړ کړې توبه م وباسه حاکم وقت به تا سنګسار کی ځان به وجنې هلې به د توبه پوره کېږي یا یو قاتل دی قصدن عمدن قتل یې کړی دی او دی توبه وباسي نو دی به د مقتول وارثانو ته ځان حواله کی نو که هغوی یې قصاصا قتلی نو حاکم به ته قصاص والی نو دی توبه وباسي او د مقتول وارثان وی دی راله قتل کا نو قتل بم شي او توبه به وباسي نو دا قتل به د توبې پوروالی شي نو دا خلق مرتد شوي نو وی توبه به مباسي مرتد شوي نو توبه مباسا و ځانم قتل کنو هلې به د توبه پوره شي فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اغا وقیات کا کہ اویل موسیٰ علیہ السلام لقومه خپل قوم تا یا قوم ایذما قوم انکم ظلمتم انفسکم بے شک تاسو ظلم کړی دی په خپلو ځانونو باندې باتخاذکم العجلا پنیولو ستاسو سخیلرا په خدای باندې سخینم خدای جوړ کړی دی خدایم ورته ویلی دی په دې وجه په ځانم ظلم کړی دی
इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशक तासु पखपलो ज़ानुनो बांदे जुल्म करे दे। बित्तिखादिकुमुल इजला, पनिवलु तासु स्किलरा पखुदे बांदे। फतूबू इला बारिइकुम, पस तोबा बासे तासु खपल खालिक ता। इला बारिइकुम इला खालिकिकुम, खपल खालिक ता तोबा बासे। फक्तुलू अनफुसकुम, पस कतल के तासु खपल ज़ानुना। नو د ځان قتلولو څه مطلب؟ د خپل قوم بندیان وجل داسې دي لکه ځان وجل. فقتلوا انفسکم، پس قتل کې تاسو خپل ځانونه. ذالکم خیر لکم، دا کار ستاسو د پاره بهتر دی. عند بارئکم، ستاسو د خالق پنیز، تاسو د رب پنیز باندې دا کار بهتر دی. فتاب علیکم، پس اللہ رجوع دا رحمت اکلا پتاسو باندے، پس اللہ پاک ستاسو توبہ قبول اکلا. انہو هو التواب الرحیم، بے شک دا اللہ پاک توبہ قبل ان کے لئے رحیم مہربان دے. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتا، موسیٰ علیہ السلام تا پا کوہ طور کے اللہ پاک تورات ورک کتاب تورات، اور قوم تے تورات روڑ ویدا دا اللہ کتاب دے. ندے قوم اویل وی منگ سنگو منو چی دا دا اللہ کتاب دے موسیٰ علیہ السلام تے ورکڑی دے. منگ تا دے اللہ پاک پخپل باندے ہوئی، پخپل دے راتوئی چی دا زما کتاب دے او ما موسیٰ علیہ السلام لے ورکڑی دے، تاسوی امنے. موسیٰ علیہ السلام قومنا نمائندگان منتخب کرل، قوم نمائندگان منتخب کرل. دا 12 ڈلے وے، او دا ہر ڈلینا شپک ممبران واغشتی شو. دا ہر ڈلینا شپک ممبران، نو دینا 2 ممبران جوڑ شو. بیا 2 اثار شوی دی، موسیٰ علیہ السلام اثار کری دی، او ممبران دے واغشتل لزان سرا دا قوم، او ممبران نمائندگان، او کوہ طور تے بوتلل. اللہ پاک تے سوالو کوئے الہ العالمین ما دا قوم نمائندگان او ممبران روست دی. اور دیتا پخپل باندے ہوایا جدا زما کتاب دے، ما موسیٰ علیہ السلام لور کرے پدے عمل کرے. نو اللہ پاک پخپل باندے دے بنی اسرائیل سر خبر اکڑے، موسیٰ علیہ السلام زما پیغمبر دے، تورات زما کتاب دے ما ور کرے دے، پدے باندے عملو کے. نو دے بنی اسرائیل و ممبرانو موسیٰ علیہ السلام تویل من سنگو منو چی دا اللہ خبری دی. سوکوینو نا اسی نا دا غرشا تا سوک ادرولی وی او غیر سر خبری کئی، او توی چی دا اللہ کلام دی، اللہ خبری کئی. نو علیب پا دے خبر باورو کو چی منگتا اللہ مخامخ اخای چی دا اللہ دی و تاسو سر خبری کئی. اس دا خبری دا دا گستاخی وی، دا دا بے ادبی خبری وی، پا دے اللہ غصہ شو او دا اویا کسانی ٹول مڑکلن. خبرو کی چلوی اللہ پا دے ٹولو چلونو باندے خبردار دے. قوم وی منگتا اللہ اغیا،
الله راته وخیا الله په دې غوسه شوی دی موسی علیہ السلام په خپل وی رب ارنی انظر الیک رب ځان راته وخی چې ته وینم هلته موسی علیہ السلام وی ځان راته وخیا دلته قوم وی الله راته وخیا د دواړو خبرو کې فرق دی د موسی علیہ السلام سوال د ډیر شوق او د محبت نه دی الہ العالمین خبر دی ډیر ښکلې را باندې لګي چې ته به څومره ښکلې لږ راته ځان وخیا د موسی علیہ السلام په زړه الله پوهېږي چې د شوق او د محبت سوال کوي تسلی ورکوي وی لن ترانی دنیا کې مې لیدې نه شي آخرت کې به دیدار در کوم خو دنیا کې مې نه شي لیدلی خفه کېږي نه قوم وی راته وښیه الله د دوی دا خبره الله په زړونو پوهېږي چې دا د ګستاخۍ او د بدماشۍ خبره کوي نو الله پوهېږي نو مړه یې کړل چې دا خبره م ښه ونه کړله د خولې نه چې د کومه خبره ایستله دا د ګستاخۍ خبره کړې ده دا د ښه نه دي کړې کږې خولې په سوک سمیږي نو چې د خپل قهر په څپېړې ووال او یا واړه یې مړه کړل خو د قوم نمایندګانو موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ الہ العالمین بنی اسرائیل چنجن قوم دی ډېر چنجن توب کوي اوس به را باندې اعتراض وکړي چې دا اویا ممبران دی راله مرګ له بوتلي مړه دې کړل راله نو خدایه څه به ورته وایم بېوقوفه دي خبره یې کړې ده نو د دې بېوقوفو په وجه باندې ما مه ملامت کوه موږ مه نیسه او دا راله جمدي که چې قوم ته بیا لاړ شي الله پاک د موسی علیہ السلام سوال اومنه او دا اویا کسان یې ورله جمدي کړل او بیا قوم ته راوستل و بنی اسرائیل په هره خبره کې به خبرې رایستلې کلي ته چې رالل وی الله پاک را سره خبرې وکړې راته وی چې موسی علیہ السلام زما پیغمبر دی تورات زما کتاب دی عمل پې کوي خو که بعضې دی چې ته ګرانو نو خیر دی که پاتې شو دی اوس د ځانه وویل د تورات کې خو حکمونه ګران وو ځکه دا قوم سرکش قومو نو الله پې ګران حکمونه راوستي د دوی پکې دا ټکي ولیده وویرېده چې الله وایي چې بعضې ځای کې ګران نو خیر دی که عمل دی ونه کوي دا خو ټول ګران دی او نه کوو پې عمل نشو کولی بیا ولا الله بله سزا ورکړله دا کوه تور دا غر یې ورته داسې اوچت که وی در خلاص یې کړم د باندې که منې وی منو خو غر را باندې مه را خلاصو چخڼې کوم ما غزول یې پې ومنله وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى هغه وخت یاد که چې موږ وویل وَإِذْ قُلْتُمْ هغه وخت یاد که چې تاسو وویل یا موسی چا ته وایي چې تاسو وایي بني اسرائیلو ته وایي وَإِذْ قُلْتُمْ یاد که هغه وخت چې تاسو وویل ای بني اسرائیلو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لک موږ هرگز یقین نه کوو په تا باندې بالکل در باندې یقین نه کوو حتی نر الله جهرتا تر دې چې منګ اوینو الله پاک لره جهرتا ښکارا الله را توخی چې ښکارا یې اوینو نو بیا به در باندې یقین وکړو فاخذتکم الصاعقه پس اونیو تاسو لره تندر وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل دا انوار تندرونی و دیو ته کتل او سترګې بټې بټې راووتې او ټول مړه شو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى یاد کاغه وخت تاسو ویل چې اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة بالکل یقین نکو ستا په خبره باندې تر څو چې ملیدلی نوي الله پاک جهرة ښکارا فأخذتكم الصاعقة پس اونیو تاسو لره تندر وأنتم تنظرون او تاسو ورته کتل ثم بعثناكم من بعد موتكم
بیا منګ راپورته کړلی تاسو جمدیم کړلی من بعد موتکم ستاسو د مرګ نه وروستو لعلکم تشکرون شاید چې تاسو شکریا ادا کړئ د الله احسان ومنئ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى بني إسرائيل چې کله د فرعون د ظلم نه بچ شو آزاد شو نو دې نه پس الله پاک ورته حکم وکړ وی ستاسو اصل وطن شام دی بنی اسرائیل د دې اصل وطن شام او د هغه ځای نه مصر ته یوسف علیہ السلام راغلی او د یوسف علیہ السلام نه رستو یعقوب علیہ السلام سره د بچو مصر ته راغی او دلته شته شو بیا دوی زیاتېدل سره پاسه شپږ لکه کسان د بني اسرائیلو نه جوړ شو نو دوی ته الله پاک حکم وکړ ستاسو اصل وطن چې دی نو په هغې عمالقه یو قوم دی هغې پې قبضه کړې ده لاړ شئ د هغې قوم سره جهاد وکړئ او خپل کلي ته نه او خپل وطن ته نه آزاد کړئ دوی جهاد لنتلل او موسی علیہ السلام ته ویل فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون موسی علیہ السلام اتلار شوستا خدای دی لار شي التر جهاد کی انا هاهنا قاعدون من بدل تناسیو من بناسیو تلار شه وطن را توزگار کړو بیا راته چې راځي تیار باندې راشه په دې وینا الله خفه شو او میدان تیه تاسې ورکوټې غوندې میدانو تقریبا 9 میله میدانو نو په دې میدان کې څه د پاسه 6 لکه کسان ډېره دي او د دې میدان نه خپل کلي ته راتلل غواړي ټول رس سفر وکړي او شپه پې راشي په ځای پراتي سار چې ګوري چې د کم ځای نه روان شي او مقه ځای کې پراتي و انا هاهنا قاعدون من به دلته ناست یو زه ناست یې اوس په دې میدان نه وځي نو د 9 میله میدان نه په 40 کاله کې وتلي دي 40 کاله به مزل کو او د خپل میدان نه وتلی شو دا الله سیاسي قیدیان کړل سیاسي قیدیان په دغه یو میدان کې سزا ولا ورکوي ولې دې ووایي چې انا هاهنا قاعدون دې سیاسي قیدیان چې وي دا لیډران وغیره چې دی جیلونو ته لاړ شي نو ښه مزېداره کمرې ورکړي اخبار وله ځي ښه خوراک وله ورکوي خو بس کمره کې بند دی سیاسي لیډران د هغوی دغه قید دی ښه مراعات وتی خو د کمرې نه بار مروزه جیل نه بار مروزه نو دا سیاسي قیدیانو په میدان تیه کې پراتو ښه قسم قسم طعامونه ولا الله ورکړي دي خو د دې میدان نه وتی نه شو د تیه ته میدان تیه ته تیه ولې وایي د تیه معنی سرګرداني دوی حیران او سرګردان وو په دې میدان کې چې څنګه به وځو د 9 میله میدان کې آبادی نه وه د سوري انتظام نو نو دروازې چې په ګرمي راغلله نو الله پاک په دوی باندې تکه سپینه اوریځ به راوسته نو د نور د شعاګانو د تو نه به یې بچ کول دروازې د نور د تو نه بچ کېدو دپاره پې اوریځ راغلله د شپې په دې میدان کې تیاره وه نو هغه زمانه کې خو بجلی نه وه
نو دغه میدان کې یو سپین راډ به ورته ولګېده د ځمکې او د اسمان په منځ کې دغه میدان کې به یو راډ غوندې ولګېده یو ستن به وه او هغې به رڼا کوله هغه وخت خو راډ ماډ نه و خو رڼا به داسې راله لکه چې راډ ولګېده نو تکه سپینه رڼا به ورته وشوله نو دې قوم چې څه ضروریات وو په هغې رڼا کې به یې کول په دې میدان کې د اوبو څکلو انتظام نو د اوبو دپاره کوي نو چینه نه وه موسی علیه السلام له الله پاک یو کاڼې ورکړ وی دا کاڼې په امسا ووه چې 12 ګزاره یې ورکړل 12 چینې ترې نه راووتې بني اسرائیل 12 قومو ټولو ته د هغې نه به اوبه تلې نو د څکلو د لوښو وینځلو د اخلي پخلي او د چاره دام د جامو وینځلو هر څه دپاره دومره اوبه وې بس لکه دریاب غوندې وي بیا د اوبو انتظام شو د خوراک انتظام یې سو د شپې به د دنیا د دانې په شان ساس کې خواږه تک سپین ساس کې به را پرېوتل د دنیا د دانې په مقدار او د سحر به د هغې ډېري لګېدلي نو هر سړي به د خپل مزاج مطابق راواغېشتل چې څونه به یې پکار و تکه سپینه فرني غوندې د پیو په شان سپینه د مستو په شان چکا د شاتو په شان خوږه لوښي به یې را ډک کړل پې او یو قسم مرغۍ به وي د مړز په شکل باندې بټیر او هغه به د دوی د خیمو ته خواته راورسېدل دوی سره به خوا خوا کې ګرځېدل چې څونه به دوی رانیول تښتېدل نه او یې راونیول حلال به یې کړل او سره به یې کړل پاخه به یې کړل بیا دغه غوښه د مړزانو دا غوښه دغې فرنې کې به یې وواله او دواړه به یې خوړل نو من او سلوا سلوا دغه مرغې ته وایي او من دغه خوږه فرني غوندې نو دا یو قسم خوراک دوی له الله پاک ورکړ د جامو سه انتظامو سلویخ کالا په دغه میدان کې چې د دغه خلکو کمی جامې وي دغه جامې نه خیرنېدي او نه زړېدې سلویخ کالا دغه جامې نه خیرنې شوې او نه زړې شولې تر دې پورې چې ماشومانو کمی جامې اغوستې وي د سلویخ کاله کې خو هغه ظلمیم شو بوډاګانم شو نو چې څنګه بدن غټېده هغسې جامې هم غټېدې نو دا دومره مراعات په دغه میدان کې بني اسرائیلو ته الله پاک ورکړي دي ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا منګ را جمدي کړلی تاسو رستو د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون شاید چې تاسو احسان ومنئ وظللنا علیکم الغمامه موږ سورې کړو په تاسو باندې الغمامه د اوریځې دروازې به پې اوریځ راغله وظللنا موږ سورې کړو علیکم په تاسو باندې الغمامه د اوریځې وانزلنا علیکم المن والسلوى نازل کړو موږ تاسو ته المن والسلوى ترنجبین او مړزان ترنجبین د غسپینا فرنی زدم دنیا دانې په مقدار باندې ساز کی راجم پریوتل با کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ تاسو من طیبات ما د هغې پاکیزه څیزونو نه رزقناکم چې موږ تاسو ته روزي کړي دي دغه مزیدار لذیذ خوراکونه خورئ
او چې څومره د ضرورت وي نه هغه عمره اوړه زیاتې مه وړه نو دی به وي هسې نه سبا که سني نو څه به خورو یو پوټې بیا زیاته یوړه نه به ورته سبا څښا شوه وما ظلمونا دوی ظلم نو کړي په موږ باندې زمونږ هیڅ نقصان هم نو کړي ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړ اول ذخیره کول شروع کړ نو هغه څښا کېدل او بل ظلم یې دا وکړ وی دې څیزونو باندې سیکنډ شو لږ چېرته پیاز راله وګوره او مسور راله وګوره هره ورځ به من نو سلوا خورو چېرته پیاز نشته مسور نشته چېرته ساګ ماګ به نه چې وخورو د خولې خوند بدل شوی دی وما ظلمونا دوی ظلم نو کړي په موږ باندې وما ظلمو دوی ظلم نو کړي نه په موږ باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې په خپله ظلم کوونکي وو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ هغه وخت یاد که چې موږ وویل دوی ته ادخلوا هذه القرية دې ښار ته داخل شئ دې نه پس به بیا ووایو انشاءالله خبره لږه اوږده ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين